ټیک ټاک پرېکړه وکړي چې دا یې زما کاروبار او په ګیر تګ راتګ هغه شان نه مني لکه د فرنګي دور نه چې روان و. زه بیا دور هلته هېڅ قسم و بلې ادارې هم نه منو. هېڅ ډیورنډ میورنډ سیکټ نه لري پښتون ته. د پښتون قانون ښه ضلع او هره پارټۍ دی. درې زره غیر مسلح افراد په لیست دا جرګه ته ورکړي. دا 2,40,000 خلک راځي. دا به د پښتون ملي لښکر په نامه یو غیر مسلح هغه خلک وي. دا به هغه خلک وي چې که د احتجاج ضرورت کېده ټول کام به وي، خو دا به خامخا وي ورسره. که د جلسې ضرورت و، که د یو ځای د بند کولو، که د چا د تعقیدو ولې د ملي لښکر جوړ شي. خدای ماته دلته نن خلک راغلي دي سپادا چا د کور نه پورته کولو. زه وایم ملي لښکر که څوک بلا جواز بې قانونه غیر آئیني طریقه په غیر اسلامي او په غیر پښتونولي طریقه زما یو تن وړي ملي لښکر د ورننوځي یې ته کور ته واپس یې راوړي. اسلامي جرګه دی یو کمیټي جوړه چې د دوکۍ سمبالوي پرېکړه واخله تر چترال کوهستانه پورې د وګرځي چې څومره د وسایلو ځایم دي په هغه د وګرځېږي چې کوم وسایل د ملت په ګټه دي د ولسونو په ګټه دي هغه د آزاد کړي، چې کوم د ولسونو په ګټه نه دي هغه د بند کړي. موږ ټول کام به ورسره ولاړ وو، خو کام څنګه ورسره ودرېدو د هغې اعلان به هم لرې کوو. موږ د جرګې نه خلاص کړو. دلته ټول سیاسي ګوندونه ناست دي. دلته د امن دپاره که یو ګوند احتجاج راوغواړي 15,000 کسان پرې هغه ولاړ وي، اول به یوازې لیدر راشي نو د سټېج به ورته ودرېږي. داسې نه سره چلېږي. برو هره ضلع او هره پارټۍ دی 3,000 غیر مسلح افراد